السلام علیکم. د مسلمانانو خصوصا زموږ تاسو په هیوادونو کې یو شی چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی د سترګو تاثیر دی. ډېر خلک په دې اړه ماته مسیجونه کوي چې ما باندې سحر شوی، ما باندې سترګې لګېدلي یا ما باندې جادو شوی دی. راځئ نن درته په دې لړۍ کې د سترګو په تاثیر باندې غږېږم. د جادو د پیریانو نورو مسایلو باندې به درته وروسته بحث وکم، خو نن درته د سترګو په تاثیر باندې غږېږم. آیا د سترګو اغیز تاثیر حق دی؟ یعنی نظر چې موږ وایو په عامه اصطلاح کې حق دی، رښتیا تاثیر کوي او که نه؟ پیل د قرآن کریم په یو آیت درته کوم. دا ثابتوي چې د سترګو تاثیر یا اغیز حق دی. په سورت یوسف کې کله چې یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته سپارښتنه کوي چې کله مصر ته ځي نو ورته وایي چې یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ای زامنو کله چې تاسې مصر ته دننه کیږئ یعنی خپل ورور څنګ ته ځئ د یوسف علیه السلام خواته نو له یوې دروازې منه ننوځئ. علما کرام د دې آیت په تفسیر کې وایي چې هدف د یعقوب علیه السلام یا د یعقوب علیه السلام اندېښنه دا و چې اولادونه یې نظر نشي. د دې آیت مبارک په بله برخه کې راځي چې وما اغني عنکم من الله من شیء، یعنی یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وایي چې زه تاسې سره د الله تعالی تقدیر کې څه مرسته نشم کولی، یعنی بدلولی نشم. نو مهمه دا ده چې هغه دنیایي اسباب تاسې وکاروئ، چې هغه دا ده چې یو ځای منه ننوځئ، جدا جدا نه ننوځئ، ځکه چې تاسو ماشاءالله ټول قوي هیکل او ډېر یاستئ او ښه تکړه تکړه ځوانان یاستئ، د خلکو سترګې به په تاسې ولګي او زیان به در واوړي. د سترګو د اغیز په اړه ګڼ حدیث مبارک راغلي دي چې د دې څه په جدیت او په تاثیر په حقوالي باندې دلالت کوي. په یو مبارک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العین حق، د سترګو تاثیر حق دی. بل حدیث مبارک کې راځي چې العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. سترګې حق دي که په تقدیر کې یا قضا او قدر کې یو شی وړاندې شوی سترګې ته وړاندې کیږي. که څه هم په دې حدیث کې مبالغه ده، یعنی په دې معنی چې د سترګو ته تاثیر کې مبالغه ښیي چې کله قضا او قدر کې یو څه یي هغه بدلولی شي د سترګو تاثیر، خو دا سترګو تاثیر په خپله په قضا او قدر کې دی، په دې معنی چې دا هم د قضا او قدر یوه برخه ده، تقدیري مسئله ده. سترګې تاثیر د الله تعالی قضا کې شته دی او تاثیر کولی شي. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سترګو تاثیر حق دی آن دومره چې حتی انسان قبر ته دننه کولی شي. نو دا چې د سترګو تاثیر دومره جدي او دومره مهم دی، خو یو شي ته پام وي، هر شی سترګو تاثیر یا نظر باندې مه ور اچوئ. که ستاسې اولاد ناروغه کیږي یا که کوم بله ستونزه درته رسیږي، سل په سلو په دې دلالت نه کوي چې دا به د سترګو تاثیري، او نه څوک تاسې ته څوک ویلی شي چې دا د سترګو تاثیر دی او دا نه دی، ځکه دا غیبي مسئله ده. ځان په تشویش کوئ مه دې مسئلې ته، یوازې موږ تاسې هغه وقایوي تدابیر نیسو چې هغه دعاګانې دي او الله تعالی باندې توکل دی. راځئ څو تګلارې درته ښیم چې کولی شو موږ د سترګو له اغیز نه ځان بچ کړو. لومړی تګلاره د قرآن کریم آیت کې پیدا کولی شو. په کهف صورت کې آیت راځي چې ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. هغه مخاطب ته ویل کېږي چې کله ته چې خپل جنت ته ننوتلی، یعنی خپل باغونو ته او خپل هغه هر څه چې دی جوړ کړي ځان ته چې هغې ته ننوتلی، نو ولې دې نه ویل چې ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ له دې ښکاري چې د آیت مبارک د سترګو تاثیر هم دفع کولی شي. دا زما خبره نه ده، ګڼ علما په دې باور دي. کله چې دا حس کوئ د چا سترګو د باندې تاثیر کړی یا له دې ډار لرئ چې د چا سترګې د باندې تاثیر ونه کړي، همیشه هم دا وایي چې ما شاء الله لا قوة الا بالله.
کله چا په ماشوم باندې مسترګې خواږي لګي یا فکر کوي چې زیان ورته وانه وړي د چا گاډي کله چا مال کله چا بنگلا او هر څه باندې سترګې خواږي لګي یا سترګې مو په خي ورزي او خضر تخکاری او اندېښنه ده لري چې نظر نشي نو همدا وایي چې ماشاء الله لا قوه الا بالله څه چې الله تعالی غوښتي غشبي الله تعالی له قوت نه اخو بل څه قوت نشته ډېری انسانان یوازې د خپل جسد د پیاوړي کولو لپاره کار کوي که ویټامین اخلي که درمل اخلي که خوراک کوي هر څه کوي ټول پامي پر دې ور ټول وی چې څنګه خپل جسد پیاوړی کوم خو زما په باور تر جسد باید ډیر فکر روح ته وشي چې انسان خپل روح پیاوړی کړي روح که خبيث شي په انسانانو باندې بد تاثیر کولی شي که د انسان روح خبيث شي هغه خلک نظر کول شي د دوی سترګې خلکو ته زیان اړول شي نو د دې لپاره چې لدغه بد شو دویمه تګلارې ته راځو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل دي کله چې حس کوي چې څوک درنه نظر نشي یا څوک تاسو نظر نه کی ستاسو اولاد ستاسو مال ستاسو کور موټر هرڅ نظر نه کړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سملا سي درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سملا سی وای دا درود شریف چې کله تاسو وای یوزل الله تعالی لسواري پر تاسو باندې درود وای کله چې الله تعالی پر تاسو باندې درود وای نو څه به تاسو ته zarar ورسي هیڅ شي اندېښنه به سره مکوئ ځکه چې دا درود د الله تعالی پام تاسو ته وراړي او الله تعالی چې کله په تاسو باندې رحمت نازل کړي هیڅ شي تاسو ته zarar نشي رسوله کله کله تخپل ځان هم نظر اولې شي خپل اولاد باندې هم د سترګو تاثیر اچولې شي کله کله به پام شوی دا سه هیڅ کوي چې ډیر وخت کې ناروغه شوی نیم سملاسی او دور یو ورځ وروسته په ناروغه شي بیبي عائشه رضی الله عنها یو حدیث روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي استعيذ بالله من العين فإن العين حق الله تعالی ته سترګو نه پناه وړه ځکه سترګې حق دي د سترګو لا غیز نه د بچ کېدو درېمه طریقه او داس کول او همیشه په داس ګرځیدل دي نه یوازې سترګو تاثیر به د باندې اغیزونه کړی بلکې جادو او نور مشکلات چې دي هغه نه به بچ بلګټه ادا ده چې قیامت کې بس تعالی مخ نور وريږي ډېرې ګټې لري او داس کول همیشه په داس ګرځي جادو سحر یا سترګو تاثیر یا نظر به پر تاسو باندې اغیزونه کړی سترګو له بچ کېدو څلورمه طریقه صدقه ورکول دي صدقه ډېرې زیاتې ګټې لري څومره چې درته وایم کمه ده یو ګټه له نظر بچ کېده دي کله چې تاسو صدقه ورکوي د الله تعالی غضب پر رحمت بدلېږي کله چې د الله تعالی رحمت په تاسو وريږي هیڅ شي تاسو ته zarar نشي رسوله الا ماشاء الله پنځمه طریقه له نظر له جادو له سحر او له هر څه نه د بچ کېدو لپاره هر سهار او هر ماښام له لمانځه وروسته لومړی الحمدلله وایي د الله تعالی اسماء الحسنا یادوي ورپسې درود شریف له هغه وروسته د سوره بقره لومړی آیتونه الف لام میم اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون پوری له دې وروسته آیت الکرسی ولې ورپسې د بقره سورت ورستی آیاتونه لا یکلف الله نفسا الا وسعها تر اخره پورې کله چې مداخلاص کړل درې واره قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله وید کېده دغه درې سورتونه قل هو الله احد او معوذتين به درې واره ویل پلاسونه به کول او په ټول جسد باندې به لاس تیراو دا مولا هر شر له هر ضرر نه بچ کی کله چې تاسو آیت الکرسی وایي د شپې به تاسو ته ملائکه مقرب شي چې تاسو ساتنه وکړي هر شر او ضرر او مشکلات بدن ان شاء الله دفع کوي مسنونه دعاګانې راغلي دي چې تاسو پرې د ځان وقایه کول شي
یویدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع العليم درې واري ساره مخمو همیشه وای بل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق درې واري اعوذ بكلمات الله التامه ومن كل شيطان هامه ومن كل عين لامه یعنی له هر ضرر رسونکو سترګو نه تاسو الله تعالی ته پناه وړئ نور غنې دعاګانې هم شته چې تاسو پرې ځان ساتنه کولای شئ الله تعالی باندې توکل کوئ هیڅ شی تاسو ته ضرر نشي رسولی دنیاي اسباب درمل او هر څه ورسره کاروئ که غواړئ له دغه ویډیو او زما له نورو ویډیوګانو نه ستاسو ملګري کورنۍ او ټول مسلمانان ګټه واخلي لطفا دا ویډیو له خپل ملګرو سره شریک کړئ د دې لپاره چې زموږ د دعوت کارونه لا پراخ شي د مهرباني لمخې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ورسره فیسبوک باندې ته ورشئ لایک کړئ او له دوستانو سره شریک کړئ په انستګرام او ټیک ټاک کې هم درته لاندې ویډیوګانې ګدم راځي دا کاروان تر میلیونونو کسانو ورسو تاسو به هم په ثواب کې شامل شئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته